دا د عراق د کوردانو په سیمه سلیمانیې کې 40 کلن اراس عثمان دی. دغه لاسونه په وړوکوالي کې د ماین په چاودنه کې پرې شوي وو، خو د هغې باوجود یې د آرټ مینه نه وه پرېښودې. عثمان وایي د پیښې له وجې د ژوند ټول امیدونه ختم شوي وو. د پخواني ولسمشر صدام حسین د حکومت پر ضد په 1991 میلادي کال کې د پاڅون په مهال زموږ په ضلع کې ګڼ ماینونه ښخ شوي وو. زه ماشوم وم او د ماینونو یو ځای سره نږدې مې لوبې کولې. ما ته د ماینونو د خطر احساس نه و، نو په هغې کې یو بم وچاودېد او زما لاسونه یې پرې کړل. له هغې وروسته زما امیدونه ختم شو او سکول مې پرېښود. د دې حادثې وروسته له عثمان سره د خیر ښېګړې یوې ادارې مرسته پیل کړه او د هغې په وجه نوموړي دا زده کړه چې څنګه به په بل چا تکیه نه کوي او په خپلو خپو به انځورګري کوي. عثمان د خپل ژوند دردناکه یادونه او د کورد سیمې قدرتي مناظر انځوروي. ما د خپلې انځورګرۍ 6 نمایشي کړي دي چې پکې یو په سلیمانیې یونیورسټۍ کې، دویم د کردستان پارلمان په حال، دریم په یوې انجیو او نور زموږ په ضلع کې وو. تر اوسه مې 100 تصویرونه جوړ کړي دي، خو ټول مې نه دي خرڅ کړي. زه 4 یا 5 انځورونه په $100 او یا د دې نه په کمو پیسو خرڅوم. عثمان وایي له انځورګرۍ نه ورته کمې پیسې ترلاسه کیږي او هیله مند دی چې د عراق حکومت به ورسره مرسته وکړي.